جمال دروازه بمانه بچه آواز بیرون دی واره پتنگی آنده بسم الله الرحمن الرحیم دا خپل आवाज غواړم چې چک کوم که څوک زما आवाज فاطمه صاحب تاسو زما आवाज اورئ بالکل आवाज ما اورم پروګرام لایف ریکارډینګ روان دی به شروع پیو بسم الله بس مننه کوم شروع کو د خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو قدرمنو لیدونکو خاغلو ورونو خويندو د دنیا په هر کونج کې چې زمونږ د خبرونه اورئ ساروان ستاسو خدمتګار خبرونه ده او دا هر جمعه د شنبه پورس د 15 بجې او کله یا شپږ بجې موږ ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د افغانستان په مسایلو مختلفو برخو باندې د افغانستان د نظر د خاوندانو سره خبرې کوو په دې ونه کې ما سره ډېر ښه ښاغلي مېلمانه وو خو یوازې فاطمي صاحب اوس تشریف لري نور مېلمانه به هم راشي انشاءالله تعالی هغوی سره به هم خبرې کوو او زمونږ عموما خبرې چې دي په د تېرې اونۍ په ډېرو مسایلو باندې خبرې کوو تېره اونۍ کې په دنیا کې ډېر واقعات وشو په افغانستان کې هم نوې خبرې وې او داسې خبرې وې چې زیاتو مسایلو کې افغانان هم خفه شو هم ورسره ګیلې دي هم ورسره خبرې دي خو خوشحاله یم چې ما سره فاطمي صاحب د افغانستان د مسایلو زه خو ورته متخصص ویلی شم متخصص پوه لیکوال او قوي تحلیل کوونکی سیاسي تحلیل کوونکی را سره مېلمه دی د هغه ته هرکلی وایم فاطمي صاحب ډېره مننه کوم ستا د راتګ له او تا زما بلنه په هر هفته کې منلې ده په ډېر ورین تندي باندې او دا ماته ثابتوي چې تاسو د خپل وطن د هغه ډېرو خاصو مینوالو او ډېرو خاصو خدمتګارانو ناست دی او غواړي چې د وطن په مسایلو باندې د خپلو وطنوالو سره په ډېرو مسایلو کې دغه واچوي رڼایي واچوي روښاني پکې راوړي چې خلکو ذهنیتونه دغه شي د خبرو د حقایقو په اورېدو کې دغه شي آماده اوسي تېره اونۍ کې د یوکراین مسله یوه ډېره غټه مسله وه روسیې اتومي تهدیدونه وکړه یو خبرنګار په افغانستان باندې تبصرې وکړې په هغې باندې به هم راځمه خبرې به کوو او په داخل د افغانستان کې د ټول شموله حکومت مسله یو موضوع ده دا پکې راپورته شوه د بیرغ موضوع بله موضوع چې په تېره اونۍ کې افغانستان کې بعضې خلک خفه کړه خو زه په خوست په ولایت کې راپورته شوې موضوع وه او همدارنګه نور مسایل هم وو فاطمه صاحب که ستا اجازه وي زه به دغه اوله پوښتنه داسې طرحه کړمه چې دا ټول شموله یا همه شموله یا انکلوسیو ګورنمنټ چې خلک ورته وایي زه غواړم په دې پوه شم دا د غربیانو تعریف د دغسې یو حکومت د څه دی د څه شی غواړي په افغانستان کې بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد قدرمن خادم صاحب مننه ستاسو د خو الفاظ او کلماتو نه زما په اړه استعمال کړل هغه شیان تاسو ویلې زما شان کې نشته دی خو خپل انساني کوشش کوو چې وشو کولی تر کوم حده چې کوم شی زموږ په درک او افهام کې راځي هغه خپل د ملت او خلکو سره شریک کړو او یا کوم څوک چې په هغه طرف ته ذهن نه ځي د هغې ذهن هغه طرف ته راکاږو چې متوجه شي چې موضوعات نور اړخونه او نورې زاویې هم لري او د هغې د پوهېدلو او د حلېدلو کوشش وکړي پراخ بنسټه حکومت مسله پس له دغې نه منځته راغلله د امریکایانو د سقوط نه پس د نظام سقوط نه پس او د طالبانو نظام راتلو نه ځکه چې په دغې کې چې په کوم قرارداد شوی و په دوحه کې دغه قرارداد اصلا دا خو ډېر اوږد قرارداد دی څه کم 200 صفحې دی
او په دغه 200 صفو کې صرف 5 صفحې 8 صفحې خلکو ته معلومې شوې دي او که تاسو ته معلومه وي دا څو ورځې چې کوم بحث روان دی په میډیا کې دی صرف په څلور ټکو باندې بحث کوي چې فرضاً آتش بس باندې دغه عمل ونه شو په حکومت د عبوري باندې عمل ونه شو یو په د قواو ایستلو باندې عمل وشو مګر هم د ترهګریز بنسټونه چې په افغانستان کې وو د هغې د منځه وړلو لپاره طالبانو عمل ونه کړ دا یو حقیقت نه دی څلور ټکي نه دي دې کې ټکي ډېر زیات دي نهایت زیات دي د ټول نه مهم ټکی پکې فرضاً د امریکایانو چې پې عمل ونه کړ قرارداد امضا کړه هغه دا و چې دی به د طالبانو هغه مشران چې په تور لیست کې دي دی به هغه وباسي د تور لیست نه ګورې قرارداد امضا شو مګر د هغه مشران د تور لیست نه ونه ویستل او هغه تر اوسه پورې تور لیست کې دي نو دلته سړی که متوجه شي چا دا قرارداد مات کړ هلته هېڅکله هم د پراخ بنسټه حکومت خبره نه وه شوې هلته د عبوري حکومت خبره شوې وه چې عبوري حکومت به جوړېږي طالبان به کابل ته نه ننوځي او دوی به در کابل شاوخوا راځي مګر کابل ته به نه راځي عبوري حکومت به جوړېږي او طالبانو حتی په دې تعهد هم عمل وکړ دوی راغلل د کابل شاوخوا کې ودرېدل او اعلان یې وکړ چې هغه د وخت وزیر دفاع چې دی دا د خپل د اردو سره مسؤلیت د ساتلو د امنیت د داخل د کابل د ښار لري نور ولایاتو موږ ته سقوط کړی دی او موږ به په د ولایاتو کنټرول زموږ لاس کې دی خو د مرکز کنټرول زموږ لاس کې نه دی دې دپاره چې کوم قتل و قتال او هرج مرج ونشي مګر دې خبر نه و چې هغه وزیر دفاع چې هغه ویلې چې بیا د طالبانو راتګ خیال است خوا بسته محل هغه بدبخت دونه ډارن انسان و چې هغه مخکې د طالبان د اعلان وکړي هغه وخت هلیکوپټر کې ناست و د خاورې نه وتی و خواب و خیال و محال هغه ټول یو داسې یو باد و چې ده باداوه او خدای تښتېدلی او بیا حامد کرزي د طالبان نه وغوښتل چې دی راشي د کابل ښار ته راننوځي او قدرت ته لاس کې ونیسي په دې کې غلا چور چپاول قتل قتال ونشي دغه هغه وخت دی چې د امریکایانو پلان نه پیاده کېږي کوم پلان چې دوی نیولی و چې طالبان به د ښار شاوخوا ته راشي د عبوري حکومت مسله به منځته شي او حکومت ته یې دا ویلي چې دوی به دفاع وکړي د کابل نه او دوی په عین حال کې دا غوښتل چې یو جنګ یو خانه جنګي غوندې یو حالت راشي په دې هرج مرج نه امریکایان استفاده وکړي او دا خبره په دې باندې موږ ته ثابتېږي چې دا که تاسو یاد یې 3 ورځې 4 ورځې مخکې زلمي خلیلزاد خپل په خبرو کې وویلې چې افغان غني حتی د زلنسکي قدر ته هم یو دغه ونه کړ د ګورې د یوکراین خلکو ودرېدل مقاومت یې وکړ دا په خپله د دې علامت دی چې دوی غوښته چې په افغانستان کې خانه جنګي وشي دغه خانه جنګي چې ونه شوله دفعتاً دوی یو نوی پلان را لاس کې ونیوه چې پراخ بنسټه حکومت د دوی په پلان کې نه و پلان ای ناکام شو پلان بي دی نه درلوده دفعتاً یې دغه 3 ټکي راویستل چې د ښځو حقوق او پراخ بنسټه حکومت او د ترهګریز د هغې په مقابل کې جنګ اگر د موږ تاسو ګورو چې طالبانو پوهنتونونه هم آزاد کړل موږ تاسو سره عکسونه ما سره موجود دي چې د کابل د جنکیو عکسونه دي جنکۍ په هماغه پتلون او لوی بالاپوش او ټیکري سره چې د کرزي په وخت کې تلل اوس هم روان دي پوهنتون ته دا مسله حل شوله موږ تاسو وکړه چې 2-3 شفخانو کې د فرضاً طور مثال د ملالۍ ژوندون رئیسه یو ښځه تعینه شوله موږ تاسو ګورو میډیا کې ښځې موجودې دي تیر هفته یو ډلګۍ یو قطعه د پولیسي د ښځو فارغ شول نن موږ تاسو وکتل چې پرون بیا یو غټه قطعه فارغه شوله د اکاډمي پولیس نه چې هغې کې سړي او ښځې ټولو خو 30 ښځینه نور پکې فارغ شول او سندونه یې واخیستل او دوی ته وویل چې دوی به راځي او دوی به د خپل وروڼو سره او موږ تاسو ګورو چې کابل ښار کې چې کوم دغه کېږي د تالاشي کېږي دې کې هم ښځینه موجودې دي نو دا په خپله ښیي چې طالبان د دې مخالف نه دي او د امریکایانو د اروپایانو هغه خبره چې دوی ضد د ښځو دغې دي دا خپله دا وینځل شوله د ترهګري جنګ پیسه کې خپله ټام ویسټ ویلي چې دوی د القاعده سره په مقابل کې لاسته راوړنې لري مګر هم د داعش په مقابل کې لاسته راوړنې لري مګر د القاعده په مقابل کې لږ ستونزې وجود لري نو زه راځم د ستاسو مختص سوال چې د پراخ بنسټه دې
امریکایانو چې دفعه دغه پراخ بنسټه نظر دې لپاره وړاندې کړ چې دې پلانونه ناکام شوي تر څو کله چې د شپږ میاشتو کې دوی وکتل چې په دې پلان کې دوی موافق نه شول او بل د کار چې دوی وکړ چې هغه 15 تنو لیست طالبانو ته ورکړ چې په هغې باندې ټام ویسټ 2 هفتې مخکې منکر شو هغې ویل چې موږ داسې لیست اصلا نه دی ورکړی اما موږ ګورو چې پرون بیا طالبانو ادعا وکړه چې موږ ته لیست راکړ شوی و هماغه جنایتکارانو نومونه پکې لیکلي وو خو هغه موږ نه قبولوو په هېڅ قیمت دا خلک نشو قبلولی نو دا یو ډېر ښه موقف دی طالبانو کلک باید ودرېږي سره دي چې دوی ته مشکلات پېښېږي خو دې وخت کې دوی باید دا ونه کړي دغه صحنه کې د امریکایانو د پراخ بنسټ پلان چې ناکام شو امریکایانو په خپله وویل چې موږ داسې کوم غوښتنه نه ده کړې او دا لیست نه دی ورکړی په یو حساب خپل د غوښتنې نه شاته لاړل خو بله دروازه یې راخلاصه کړله هغه دروازه به د پاکستان د لارې نه افغانستان ته د مسلکي افرادو پیشنهاد چې تاسو په مسلکي افراد ته ضرورت لري او تاسو باید د خلک واخلئ او خپل په مهمو اداراتو کې دا باید ځای په ځای کړي مسلکي خلک دا د امریکایانو دا لار وه ځکه زما ټکي په دې دوو تشریح کې څه دی مطلب مې دا دی چې امریکایان د انکلوسیو ګورنمنټ یا د پراخ بنسټه یا وسیع البنیاد حکومت دوی ته اصلا نه عقیده لري نه ورته معتقد دي او نه دي ته پابند همشمول همه شمول دا همه شمول نه دی مطلب صرف دا دی چې دوی غواړي دوی لاسپوڅي نه نوځي خو دوی کې که په هر طریقه نه نوځي چې نه نوځي که هغه د همه شمول په نوم نه نوځي که هغه د مسلکي په نوم نه نوځي او هغه که په هر یو بل نوم نه نوځي دا خلک بخښنه غواړم فاطمه صاحب دغه مې وکړ ورته خبره مې قطع کړه تسلسل د خبرو دې خراب نشي ما فقط غوښته په دې کې دغه اشاره وکړم چې کوم کسان چې هغه لیست خپور شوی د ټولو خلکو لیدل ما هم لیدل د نورو خلکو هم لیدل دغه کسان خو د افغانستان خلکو په اکثریت سره بغیر رد کړ مطلق لکه د تشناب کاغذ ټول بالکل خلکو رد کړل طالبانو ډېر ښه افغانستان کې هیڅ بنده دغه خلک نه غواړي چې بیا په حکومت کې اوسي یا په نظام کې داخل شي په هیڅ نامه په هیڅ شکل څوک نه غواړي طالبان هم شدید د امریکایان په ولې دومره دغه لري څور نه لاړل هغې د دې ټکي نه شاته وختلي دي هغې اوس د دې خبرې نه شاته تللي دي یو کار یې سم وکړ او د دې خبرې نه اوس شاته تللي دي په دې ټینګار هم نه کوي په دې پوه شول دا خلک ځای نه لري اوس د بلې دروازې نه راغلي د پاکستان د لارې لپاره خو هغه هم طالبانو رد کړ طالبان ویل چې موږ کافي قدر لرو خپل وطن کې شته بل وطن کې موجود دي او که نه دومره افغانان په نړۍ کې شته دي چې هغه موږ راوغواړو موږ نه پاکستاني ته ضرورت دی دا هم زه وایم پاکستان د طالبانو نهایت یو مثبت اقدام وکړ او ډېر ښه اقدام وکړ دوی د خولۍ وتړله زه غواړم دغه د مورد کې دا ډېر ښه بحث دی یو خبره زما په سر کې ډېر پخوانه ګرځېده د همشمول حکومت په باره کې همشمول حکومت خو کوم تعریف چې ورته غربیان کې او کوم تعریف چې ورته اسلامي امارات کې دا دواړه تعریفونه یو د بل سره ډېر متفاوت دي فرق لري زما په فکر باندې که دوی ورته ووایي چې یو متخصص حکومت دا ډېر وارد دی دا نوم د دې همشمول لا زه خو داسې شخصا زه په خپله او زما په رنګه خلک هغوی دپاره قطعا دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې حکومت سره کم خلک پکې دي معنا سره کم خلک په دې معنا چې هغه د ټول ازبک وي خادم صاحب د ستاسو تعریف چې دی دا کېدای شي یو نوی او درېیمګړی تعریف موږ دا واخلو ځکه چې طالبانو د تعریف د پراخ بنسټ نه بیا د امریکایانو سره فرق لري بالکل فرق د متخصص که موږ متخصص حکومت ورته ووایو بیا هغه کې پراخ بنسټه کلمه پکې په دې نشي راتللی چې فرضاً کېدای شي د یو قوم نه درې متخصصین یو ځای کېږي زما دا همدې خبرې ته راتلم فاطمه صاحب زه دا وایم چې موږ له هغسې یو حکومت پکار دی چې هغه متخصصین وي دا پروانه کې ټول دی ازبک کې څه فرق دا هم ده خو د پراخ بنسټ نه دې دپاره چې د ټولو اقوامو رضایت پکې او په ټول د تاریخ کې که موږ تاسو وګورو کم از کم یو 11 حکومت خو تاسو هم لیدلي دي د ظاهرخان داود خان د تاریخ دا ټول تاسو لیدلي دي په دې کې څومره نظامونه چې افغانستان کې تېر شوي دي موږ دغه ټولو مشرانو دا کوشش کړی که تاسو هر کابینه راواخلئ په هر کابینه کې پښتانه اکثرا ډېر کم نور اقوامو نور ټول ته ځای ورکړل شوی تر څو ټول دغه او همدا علت و چې طاهرخان په وخت کې ډېره ارامي او خاموشي وه ټول اقوام هلته به وو او پوی خلک د هغې قومونه نه راخیستل ظاهرخان هم د اقوامو نمایندګي راخیستله هم پوی خلک یې ترېنه راخیستل یعنې زموږ خپله یو ماما و ډاکټر صاحب سن الله هیر هغه به ویل زموږ شپږ استادان په فاکولټي طب کې هغه د هزاره ورونه وو
او ویل موږ به د هغې دومره احترام کوو چې د هغې لاسونه به ښکلول او د هغې به دا کوو او ډېر ورزیده استادان نو هغه وخت کې دغه خبرې مطرح نه وې چې ته شیعه یې ته سني یې ته هزاره یې ته پښتون یې ته تاجک یې اهل د کار او د قومیت نمایندګي به یې هم کوله اهل به مو وو یعنې موږ تاسو ګورو تېرو 20 کلونو کې اهلیت ته نه کتل کېدل نه اهله به و خو د قوم نمایندګي ته به یې راوسته اوس دوستم څه اهلیت درلوده هېڅ اهلیت نه په هغه وخت کې خو فاطمي صاحب یو بل شی په جریان کې و دغه د حکومت چوکۍ په قومي لحاظ به تقسیمېدې 15 چوکۍ د عبدالله او 20 د محقق او 15 د دوستم دا به محقق عبدالله دوستم بیرته خرڅولې په دې خلکو باندې ټولې خرڅولې او د ټولو باندې دې وزیر به مقرر کړي پیسې به واغستې موین به مقرر کړي پیسې به واغستې والی به مقرر کړي پیسې به واغستې تاسو پوهېږئ دا درار مقبل چې وزیر خارجه شو د ده په وخت کې د وزیر خارجه خو دویم سکرتر و دریم سکرتر و دغه د اتشې فرهنګي و اتشې دا هغه صلاحیت لري چې مقرر کړي د ده نه چې جیږي چې چارجدافیري کونسل او سفیر چې دا بیا به رئیس جمهور نه اجازه دغه کېږي وزیر خارجه د صلاحیت نه پیشنهاد یې کولی شي خو امر به رئیس جمهور ورکړي منظوري به رئیس جمهور ورکړي د دغه ښکته سیټونه خادم صاحب دا رقم چې خپل ته صلاح الدین رباني په دې اقرار وکړ چې ډېر نهایت مرداره شوی دی ځکه بعد د هغې نه بیا هغه راغی وزیر خارجه شو ځکه دې څه کړي وو هر نفر به یې ته به ویل چې زه دې مقرروم فرضاً ډالر به یې ترېنه واخیستلې 100,000 $10,000 به یې ترې واخیستلې پوسټ درته د دریم سکرتر ورکړه ته زه له خیره اروپا دغه مملکت ته مقرر شولې چې هلته ورسېدې ته زه پناه واخله سیټ به بېرته خالي شو بل نفر به یې مقرر کړ دغه څومره موده چې درار مقبل هلته و درار مقبل دومره کسان مقرر کړي دي او دا مقرري نه وه دا نو دې داسې یو کار روان کړی و چې د دوی خو دا ډېر قوم پرسته او تنګ نظر لري نو دوی فرضاً پنجشیریان پروان کاپیسا د تخار د بدخشان دغه ډله د دغه نه کسان به یې ویل چې هم مې خپل قوم دی هم مې دغه دی هم به ووځي په نمایندګي به ورکړي هم به یو دغه شي هم به یې پیسه ترېنه واخیستله دا یو بلکل مارکېټ غوندې جوړ کړی په خپله خو ډېر بې سواده بې صلاحیته انسان و چې د یو ویډیو ده که هغه تاسو وګورئ یعنې د شرم او د خجالت نه د انسان سر کوزېږي چې اول ته په یو انګلیسي نه پوهېږي په یوه ژبه نه پوهېږي تا ته چا ویلي ته په هغې صحبت وکړه دی چې کېږي او څنګ کې دغه هم ناست دی صبغت الله مجددي د هغه سر داسې کوز دی او خولې پرې راماتې دي په یو لحاظ باندې خو دلته خوشحاله هم شولم چې دا کار دا صحنه چې مې ولیدله ځکه چې یو ورځ یې همداسې یو شی ما سره مخ شو نو خو فامیل مشر او دغه مو نو ما ته داسې وکتل په ټوکه کې راته وویلې وایي دا ستا اسناد خو به جعلي نه وي نو ما ته صاحب ډېر غوسه راغله حضرت صاحب دا خبر ما ته ټوکه کې وکړله ویې خندل هغه به ما ته نوم به یې نه اخېسته ما ته به یې باغي ویلې باغي راته په دې ویلې چې زه جمعیت اسلامي کوم تبلیغا خو مې د رئیس نظامي و نو ما ته به هغه د دغې نه یعنې بل تنظیم ته تللی پلار د ما سره دی نو ما ته به یې باغي ویلې نو ما ته یې ویل باغي اسناد خو به د جعلي نه وي او د معنوي په هماغه دقیقه کې زما نه مخکې ورسره ناست و او ته د ما زړه کې دا کوي چې واز رسم دا اوس معنوي ورته تا د معنوي نه پوښتنه وکړئ تاسو ما پورې مکتب ویلی دی د معنوي 12 نه دی ویلی دا مولوي شیرین اغا باندې په پنجشیر کې مشهور او یو مدرسه کې به درس ورکوو هلته چې غلط کار یې کړی و ماشومانو سره بیا احمد شاه مسعود دی د هغه مسجد نه ویسته حتی د پنجشیر نه یې دغه کړ د ویسته تجرید یې کړ او د فضل احمد معنوي دا نوم کول او حتی د شهادتنامه جعلي ده شهادتنامه یې د خپل د کنټرول د چا د هغه اخیستې ده اکسپټ کړه کولی دی دې 12 هم نه دی ویلی دې 14 هم نه دی ویلی دې د ماسټري ډګري جوړه کړې ده نو خبره دا ده چې دغسې کسان راغلل مقرر شول او دی دا کول یعنې زه په خپله د دغې ټکي نه ما تاسو د جران په دې ویلي چې ما ته ویلي دا ته اسناد دی اصلي دي که نه دي هغه په ټوکو ویله خو په ما ښه ونه لګېدله خو چې ما کله درار مقبل په دې حالت کې ولیدو دا د حضرت صاحب دا وضع مې ولیده خدای شه دی پرې ډېر خوشحاله شوم ما ته دا خبره کړې اوس د دې نه پوښتنه وکړه چې دې کوم پوهنتون ویلی دی او یو مصاحب هم د درار مقبل موجوده ده د نړۍ کې سوال کېږي چې شما پوهنتون خواندید وایي ما از فاکولتي انجینري جبل سراج خلاص شدیم نو تاسو ما ته چې جبل سراج کې د انجینري پوهنتون کوم ځای کې و
فاطمي صاحب دا بحث دغه نشي لکه او بل خواته لاړ او بل خوا لاړ نشي شخصي نشي دا د خلکو خپل کار دی هر سړی د خپل اعمالو مسؤل دی خپل جواب لا دا خبره په دغه باندې راتلله چې دغه تیر نظام کې دغسې خلک مقرر شوي وو قدر نه وو فهم نه وو دانش نه وو لوباري غوندې خلکو په هغه وخت کې هیچ چا دا سوال نه کوو چې فرزنده څه پوهېږي که نه پوهېږي په ټول چوپ وو که موږ د نظام ته نظر واچوو که مسلم یار دی ګوره تعلیم یافته نه و دا د مولوي نیک محمد ډریور و د تیر طالبانو په دور کې دا راغی رئیس د سنا شو یا فرضاً د سنا د لویې جرګې د رئیسان په ټول د شل کالو کې تاسو وګورئ که فرضاً د قانوني نه راوخلئ قانوني خو د پنجشیریانو ته دغه قایل دي چې دا بلبل د پنجشیر دی مګر که پوښتنه یې تحصیل یې څومره دی هغه به تاته وایي که ما پوهنتون یې د طرف شوخان دی د هغه پوهنتونونو چې کابل کې دوی نومونه رجسټر کړي وو په اخر د کار سرټیفیکیټ یې ورکاوه دوی پوهنتون نه دی ویلی دی ته اکثرو 12 صنف نه دی ویلی همدارنګې عزتیار همدارنګې حالو د دوستم همدا حالو د عطا محمد همدا حالو یعنی اصلا دغه قدر علمي وجود نه درلوده خو خیر د دې بحث نه به تېرېږو راځو خپل د دغې ته چې دغه کسان دی وسیع البنیاد یا عامه شمول حکومت کې امریکایانو وړاندې کړل طالبانو رد کړل اوس امریکایان د هغې لارې نه شاته تللي دي او هغې منکر دي هغې نه موږ دا لیست ورکړی او نه موږ هېڅکله تقاضا نه ده کړې چې د تېر حکومت دغه کسان دي دوباره په دلته اوسي نو ځکه امریکایان د دویم لارې راغلي او د طالبانو نظر د عامه شمول حکومت نه دا دی چې هغې دا وایي چې د هر قوم نه اهل کسانی په نظام کې وایي چې موږ دې ته هم شمول وایو موږ نه به هدف دا نه دی چې د هم شمول کې موږ سره که دانش نه وي که موږ سره فرد محقق نه یا خلیلي نه یا دوستم نه نو د دې قوم نمایندګي نه کېږي هغه نه د اقوام نمایندګي کېدی شي د دوی د افرادو بیا زموږ او تاسو انتقاد دا دی چې ټول باید ملا نه اوسي نمایندګي کې کېږي ملا باید نه اوسي هر رقم یعنی د هر طبقې نه باید خلک پکې اوسي ملا دې پکې اوسي انجینر دې اوسي ډاکټر دې اوسي او د دویم کټګوري سیټونه چې دي که وزارتونه دوی په خپل ځان سره ساتي و دې سیاسي پوسټونه مګر هم تخنیکي تکنوکرات او بیروکرات سیټونه چې دي دا باید متخصصین ته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورکړه هغوی ته باید وسپارل شي تر څو وشي کولی چې نظام او امور د دولت په ښه توګه مخکې لاړ شي هغوی په د فن د کار باندې پوه اوسي هغه د فرضاً یو بانک نشي کولی چې غیر بانکیست کښېنوي ځکه چې بانکیست نه وي زه فکر کوم فاطمي صاحب چې په دې حالاتو په دې تغییراتو کې چې څه راغلي دي په افغانستان کې دا د دې مملکت یو ضرورت دی چې دغه نظام باید په خپو ودرېږي د دې نظام د په پښو درېدلو دپاره دا څه بانې چې د غربیانو د خوا نه دي دا باید موږ ټولې دفع شي دا باندې به ټولې دفع شي په هر شکل چې وي او دا نظام باید په رسمیت وپېژندل شي د دنیا له خوا نه افغانستان کې فقر دی افغانستان کې بېچارګي ده افغانستان کې بېسوادي ده بېکوري ده ډېر آفتونه پکې دي ډېر مشکلات پکې د خلکو دي دا باید موږ د دې نظام د خوا نه دا باید رفع شي دا ټول مشکلات د خلکو حل شي وطن متحد شي د تفرقې او د بې اتفاقۍ او د تعصب او د بدبینۍ او د دې شیانو لمن ټوله شي دا ټول هغه بهانې دي زما نظر دا دی چې یعنی که طالبان په دې باندې کار وکړي دوی له څه فرق کوي چې دوی د خپل د حکومت چوکۍ دا وزارتونه معینتونه ولایتونه د یو داسې اشخاصو سره چې هغه وطن پرست دي هغه ته وطن ګران دی هغه په د افغان په وینو باندې لاس رنګ نه دی تحصیل لري علمیت لري پوهه لري د طالب په اندازه کني د طالب نه کم په دې وطن باندې او په دې خلکو باندې زهیر هم نه دي او مګر دا چې حالات راوستي دي بهر پراته دي طالب ته څه پروا کوي چې دغه خلک را دعوت کې ټول راوغواړي او هلته د همدې سره په یو مشترک شکل باندې چې د نظام پړي د دوی په لاس کې او دا خلک کار وکړي هلته د وطن دپاره مشترک هم کار وکړي دې کې طالب ته څه تاوان شته زه به دا خبره په دوه ټکو کې دوه مختلف نظرونه یو خو دا دی چې دغه ستاسو خبرې صحیح دي دغه دې کې دوی ته هېڅ تاوان نشته دی زما په نظر دوی هماغه خواته روان دي خو دغه اولې شپږو میاشتو کې که دغه موږ وایو چې دوی ولې په دې اولو شپږو میاشتو کې دا کار ونه کړ دا تاسو هم ګورئ عقلاً او منطقاً صحیح په دې نو چې افغانستان کې اکثراً بې سواده خلک دي
او د پیسو او د دغې لپاره اسانه زر خرڅېږي او د نظام کې که ننوتې وي نظام یې ډېر زر خرابه او زما په نظر حتی شپږ میاشتې آیندهم شاید دوی په نظام کې ډېر زر تغییر را نه ولي تر څو یې دې خپې کلکې شي د همدې لپاره ګورئ دا تسلیحاتي دغې چې شروع کړی دی چې اسلحې راټولې شي او افغانستان پاک شي دا هم د هماغه نه او ډېر کامیابه روان او ډېره شی راټول کړی دی یو دا خبره ده چې د همدا ستاسو نظر درست دی مګر په دغه مرحله کې ممکن نه دی نظر همدا دی دوی روان همه خواته دي او همداسې باید وشي ځکه نظام دا رقم ته چې اوس روان دی بیا مخکې نشي مګر د اوس دپاره چې خپل استحکام وکړي صحیح دی خو زه یو نوی نظر نه پوهېږم تاسو زما د انټرویوګانو کلیپونه اورئ که نه زه دا د کوم وخت نه چې د یوکراین قضیه شوې ده ما یو نوې تیوري مخکې کړې ده او هغه تیوري زما دا ده چې خدای وکړي چې غربیان په همدې یوکراین کې اخته شي او دغه افغانستان په دې باندې ډېر خلک په دې لږ ازرده کېږي ما ته وایي ته څه وایې زه وایم نه پرېږدي چې دوی افغانستان هېر کړي دوی د افغانستان په هېرولو کې زموږ ګټه ده ځکه تر دغه دقیقې دوی شپږ میاشتو کې دوی څه وکړل دوی تا ته بهانې نیسي دا دې ونه کړل دا دې ونه کړل دا دې ونه کړل دا دې وکړل تا ته بهانې نیسي ټوله میډیا کې تا دروغ کلیپونه ساختګي کلیپونه وهل ټکول خپلې جوړې اچي وي دا طالب کړي دي زما په نظر که دوی په یوکراین کې مصروف شي افغانستان د دوی د غربي میډیا نه ولویږي زه وایم چې دا 43 کاله ایران امریکا په رسمیت نه دی پیژندلی ایران وران شو ډېر اروپایي ممالک د ایران سره روابط رسمي نه لري ایران وران شو زما په نظر سره که موږ هم ځکه زه دا یو بل منطقي دلیل باندې وایم ګورې تاسو اوس پاکستان نه زموږ چاره نشته ایران نه زموږ چاره نشته روسیې نه زموږ چاره نشته زموږ لارې په دوی دي زموږ چاره په دوی ده دوی سره به کینو خبرې به کوو د دوی نه جنس اخلو د دوی باندې جنس خرڅوو زموږ میوه وچه میوه په دې ممالکو خرڅېږي د دوی نه اوړه اخلو غنم اخلو امریکا نه موږ څه شی اخلو ما ته تاسو وایي غنم مې راځي اغېزې نه راځي غوړي راځي نه راځي خوراکه مې راځي لباس مې راځي راکټونه ترې نه اخلم ټانک ترې اخلم تیاره اخلم چې هېڅ شی ترې نه اخلم دومره غني نه یم چې تیارې واخلم او غنم و دې ته ضرورت نه لرم د دنیا بادار دی لپاره دی چې بادار د دنیا دی ټول ورسره یو سر ټکېږي چې هغه که دا خفه شو ملک د منطقې د کار خرابوي غیر د هغې نه خو نور څه کوم دغه دی نه لري کوم خاص رول نه لري زما په نظر یو څه مودې لپاره د انټرنیشنل پالیسي په عوض باندې که موږ ریجنل پالیسي باندې له کار وکړو او زما په نظر باندې طالبان که امریکایان او اروپایان هلته مصروفېږي دوی د دغې موقع نه استفاده وکړي خپل نظام کلک جوړ کړي او خپل نظام یې چې جوړ کړه د خپل د منطقې سره د روسیې سره چین سره ایران سره پاکستان ترکیه اندونیزیا مالیزیا همداسې هندوستان ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغیزستان دا ټولو سره کې ناسته ولاړه شروع کړي خپل رسمیت که دغه ممالکو په رسمیت وپېژنده د دوی نه مرستې راغلل همکاریګانې راغللې زموږ تاسو اروپایان په خپله به تا ته راځي زموږ تاسو اروپایان اګنور کوي یو څه وخت دغه تجربه تاسو وکړئ 2 میاشتې تاسو اګنور کوئ هېڅ خبرې ته هم غوږ مږ دی ورسره کښېنئ مه وګورئ که دی ستاسو دروازې ته راځي که نه راځي ځکه موږ ورته دونه ضرورت نه لرو امریکایانو ته لکه څومره چې دوی د منطقې تودیزي کې ضرورت لري د هغوی ضرورت دې منطقې ته ډېر لوی دی نسبت زموږ ته زموږ ضرورتونه من حیث وړوکی مملکت ډېر وړوکي دي د هغوی ضرورتونه جهاني دي د هغوی چې دا منطقه د لاسه ورکوي د دنیا قدرت د لاسه ورکوي اقتصاد د دنیا د لاسه ورکوي سیاست د دنیا د لاسه ورکوي دلته چین یو ابر قدرت جوړېږي روسیې نه یو قدرت جوړېږي د هند نه یو قدرت جوړېږي ترکیې نه یو قدرت جوړېږي آسیا د اروپا ځای نیسي دا د هغوی لپاره حیاتي مسله ده هغوی دا شی په اسانه د لاسه نه کوي زما په نظر موږ باید طالبان باید دوی پسې دومره منډې ونه وهي د هغې نه چې هلته منډې وهي زه وایم چې په منطقه کې دې منډې شروع کړي لاړ دي چې د چینایانو نه سوال وکړي چې تاسو مشکل څه دی ولې موږ سره تر اوسه هم همکاري وکړله اوس هم په رسمیت نه پېژني فرضاً لاړ شي روسیې سره ترکیې سره هند سره د ټولو سره کښېني خبرې وکړي او یو نتیجه واخلي او دې ته دا زما یو تیوري ده دا ډېره ښه تیوري ده فاطمي صاحب ښه خبره ده اوس خبره داسې ده چې په دې موږ هم پوهېږو تاسو هم ټوله دنیا پرې پوهېږو چې دنیا خو یوه قطبي ده او امریکا د قطب په سر کې ناسته ده چې څه د یوې خلک یې ورته کوي ته فرانسه جرمني ټوله دنیا ورنه اطاعت کوي د دې خبره مني نو دا واړه هېوادونه چې را مخکې تا نومونه واخیسته دوی دې ډار هم نشي کولی چې پیش قدمه شي او د افغانستان نظام په رسمیت وپېژني
دا ورته مشکله ده د امریکې نه ډارېږي دوی خو روابط لري بل لري زه وایم چې په عوض د دې چې موږ یو کال نور انتظار وکړو اسلامي امارت یو کال نور انتظار وکړي د خپل استحکام دپاره او د هغې نه وروسته به هغه کار وکړي چې دا موږ اوس وړاندیز کوو چې راوله دا خلک د خپل ځان سره کېنوه چې د دنیا خوله بنده شي تا په رسمیت وپېژني دا به ښه نه چې دا اوس دا کار وکړي عاجل یې وکړي زه داسې وایم چې که دغه بهانه ده دا یو وروستنۍ بهانه ده لکه مخکې تاسو پرې ډېره ښه رڼا واچوله مکتبونه شروع شوي پوهنتونونه شروع شوي دي ورو نور هم زیاتېږي دغه مارچ په اول باندې ټول مکتبونه باید فعال شوی وي که نه د مارچ نوروز په اول باندې شروع کېږي د نوروز 21 د مارچ اول د حمل راځي نو 21 د مارچ هغې پورې خو لا ډېر وخت شته دی امید ده چې ټول افغانستان کې به معارف فعال وي ټول خلک به ځي مکتبونو ته هغه سیستم چې روان دی هغه به چلیږي زما غوښتنه په دې خبره کې دا وه چې په عوض د دې چې شپږ میاشتې د موږ نور انتظار کوو یو کال بل انتظار کوو بیا هغه کار کوو چې باید نن هم کړی وی زه وایم چې دا اوس دوی طالبان په ډېر عاجل صورت سره دغسې یو سیستم باندې کار وکړي د جهان سره خبرې وکړي دغه زما متخصصین دي دغه مې نوې کابینه ده دغه مې نوې والیان دي دا ټول متخصص خلک دي د دې نه حکومت هم جوړوم دا هم کوم د افغانستان تاسو په رسمیت وپېژنئ د افغانستان په رسمیت پېژندو سره سم اول خو افغانستان ته د ټولې دنیا نه باید مادي مرستې راشي ورته معنوي مرستې به ورته سرازیر شي تجارت د افغانستان به په ټوله دنیا کې فعال شي په تعلیمي لحاظ به افغانستان د ټول نړۍ سره خپل روابط ټینګ کړي محصلین به خارج ته لاړ شي ډېرې ګټې دي په دې کې نشو کولی چې موږ په یو څو مملکتو باندې اتکا وکړو چې هغه زموږ شاوخوا ته پراته دي دا په هغوی اتکا وکړو دا ډېره ناممکنه ده موږ ټول جهان ته ضرورت لرو موږ د ټولې دنیا ممالکو ته ضرورت لرو چې ورسره روابط ولرو په هره برخه کې په فرهنګي لحاظ په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په ټولنیز لحاظ باندې حتی په ټولو شیانو کې د جهان سره باید موږ خپل روابط ټینګ کړو اوس دنیا هغه د 20 کالو 15 کالو پخوانۍ دنیا هم نه ده هغه نړۍ هم هغسې نه ده 21مه پېړۍ ده د 21مې پېړۍ غوښتنې نورې دي د 21مې پېړۍ سره باید موږ ځانونه عیار کړو او دا نظام باید په همدغه رقم باندې ټینګ شي په خپو ودرېږي د چا زما پورې څه کار دی چې ځان ته اسلامي نظام جوړوم کار څه جوړوم د چا پکې څه کار دی ستا سره مې نیک روابط دي په ما به تعارض نه کوي په تا یې نه کوو دنیا په دې چلیږي خادم صاحب ستاسو خبره صحیح ده بالکل دا خو ګوره دنیا روابط ډیپلوماسي په همدې ده چې ته ټولو سره ښه اړیکې ولرې خو چې هغه تا سره اړیکې نه ساتي ستون نه د هر د قنیسي خفه کوي دی چې که زما د ونه منله داسې د وژنم داسې د وژنم زما چې کوم پیشنهاد دی هغه په دې اساس دی چې که دا تا سره سازش نه کوي او خبرې در سره نه کوي او اوس په یو مصیبت اخته شوی دی ته دا پرېږده دې مصیبت ته د منطقه کې ځان وپېژنه په ټولو باندې کله چې تا په منطقه کې ځان په ټولو باندې وپېژنده دی په خپله تا ته راځي په دې چې ستا لاره خلاصېږي ستا د خلکو ضرورتونه موږ اوس فعلا د افغانستان د خلکو ضرورتونه هم باید رفع کړو د خوراکي د غنم د بورې د چای د غوړو د لباس د تګ راتګ د دوا دا ګوره دا هغه اساسي شیان دي چې ضرورت دی د افغانستان د خلکو او د دې لپاره چې دا موږ وکړو باید د دغه ممالکو سره امریکا ته تر څو پورې موږ پورې نښتي موږ حتی د نورو ممالکو ته هم نه پرېږدي چې موږ په رسمیت وپېژني نو زما ځکه زه وایم چې دوی باید اوس هلته مصروف شوي دي موږ باید د منطقې او د دغې سره او که موږ فرضاً وایو چې موږ نه د منطقې سره نه موږ امریکې ته دونه ضرورت نه لرو که نه زموږ 80% ضرورت په د منطقې ممالکو سره دی 60% نور به د بین المللي قوانینو د نظر نه امریکا او اروپا ته وایي او د اروپا نه تاسو ما ته وایي څه شی راځي موږ تاسو ته څه شی راځي د امریکا نه څه شی راځي هېڅ هم نه راځي نه داسې نه ده فاطمي صاحب په دې نظر به ورته نه ګورو ګوره اجازه زه سوال کوم غیر د دې نقدو پیسو نه چې کله اقتصادي کومک کوي د لحاظ د تجارتي نه ګوره د ممالکو خو ترمنځ تجارت مسله ده اوس پاکستان په اروپا باندې ولې حساب کوي لپاره دې چې د دې ټیکسټایل چې ټول دی په اروپا خرڅېږي کاټن یې په اروپا خرڅېږي وریجې په اروپا خرڅېږي بېرته په مقابل کې د اروپا نه دوی خپل اتومي ضرورتونه ردوي خپل تسلیحاتي ضرورتونه د مشبوع کوي دوی د دوا لپاره چې کوم هغسې مواد چې د دوا د جوړولو ته پکار دي هغه د اروپا نه اخلي فرضاً پاکستان دا کار کوي زه وایم چې موږ خو اصلحه هم نه اخلو اروپا نه موږ خو د دې تسلیحاتي دغې ته هم ضرورت نه لرو پیسو ته ضرورت لرو نه اوس فعلا خو نه لرو که نه نشته د کومه
موږ پیسو ته ضرورت لرو. زه ګوره زما ستا په مملکت کې 3 میلیونه مهاجران دا اوس یا څه کم 1.5 میلیون په پاکستان کې پراته دي، یو څه په ایران کې پراته دي. اوس خادم صاحب چې پیسې دې ستا د نفر ته توی پیسې درکوم خو اول د مرۍ درته پرې کوم چې هغه پیسې مني نه هغه پیسې خو په افغانستان کې اوس هیڅوک نه مني. هغه په خبره دلته ده کنه خو اروپایانو امریکایانو خو چاړه زموږ په ستوني ایښې ده یا به مې خبر مني پیسې درکوم. زه دغه دپاره وایم چاړې باید فعلا لرې شي. زه خو دا نه وایم چې موږ بالکل د دنیا ته په ډیپلوماسۍ د نقطې نظر نه ضرورت نه لرو. ګوره دا دنیا ډېره وړوکې شوې ده. زموږ ګوره فامیلونه په امریکا او کاناډا کې دي، په اروپا کې دي، دوی افغانستان ته تګ راتګ ضرورت لري. دوی نه انکار نه کېږي. مدام زه د هغه انګلیسي کې وایي for the time being د اوس حالت لپاره زه دا پیشنهاد کوم. کله چې مریض ته ګوره دغه شي دفتن هغې ته ولې ورته سټراید ورکول کېږي؟ سټراید ورته په دې ورکول کېږي چې دفتن د هغې د مرګین حالت نه د وجود کې چې کوم زهري ننوتي هغه د منځه ویوړل شي. زه وایم د دغې حالت د وتلو لپاره موږ ته د داسې یو ډیپلوماسي اوس پکاره ده چې فی الحال غربي نړۍ پرېږدي چې د یوکراین کې مصروفه وي، ریجنل پالیسي دې شروع شي تر څو د افغانستان ګورئ که هند او پاکستان او چین او ترکیې تاسو په رسمیت وپېژنئ، اروپا او امریکا خپله تاسو په رسمیت پېژني او چې ویې پېژندلې موږ یې نه ردوو که نه، موږ خو انکار نه کوو. هغې لګیا دي انکار کوي. هغې ماته وایي ګورئ همدغه غوښتنې چې د دوی دي خو راځئ د ډیپلوماسۍ د نقطې نظر نه ګورئ آیا دا درست کار دی چې دوی کوي چې موږ ته وایي که حکومت د داسې نه و زه د په رسمیت نه پېژنم. که موږ دا کار دوی سره کولی شو که زه موږ دې ته ووایو چې دا فلاني ګوند نفر ته ولې نه دي نیولي ته دا ونیسه. فرضاً موږ د ایران تېره هفته وویلې چې د افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ نه کړي موږ یې په رسمیت نه پېژنو. آیا موږ باید ایران ته ونه وایو چې ته ماته وایې زه خو خپل اهل تشیع ورونه خپل ورونه ګڼم، زه خو کابینه کې هم ځای ورکوم، سفارتونه هم ورکوم، زه ورته ولایتونه هم ورکوم. ستا په کابینه کې ستا په پارلمان کې یو سني شته؟ ستا په کابینه کې یو سني شته؟ ستا په ټول تهران کې یو دغه مسجد شته؟ نشته دی. ګورئ دا غلطه ده. موږ دا ولې دا په تقاضا نه کوو؟ پوهېږو چې دا غلط دی. موږ نه باید دا تقاضا دنیا ونه کړي که نه چې ستا حکومت کې که احمد و محمود و کلبي نو دا حکومت درست دی که دا نه ولې دغه تقاضا د بلې دنیا نه نه کېږي؟ کومه دنیا کې نظام کامل دی او درست دی؟ د چین کې نظام کامل دی خو یو حزبي نظام دی، حزب کمونست پکې حاکم دی، بني بشر بل حق نه لري. پیوټن خپل بهرني مخالفین پرېږدي نه پرېږدي. همدا اوس چې فرضاً په امریکا کې ټرمپ وګټله د حزب دموکرات وګټه حزب ریپابلیکن ته دغه ورکوي، ریپابلیک ته حق ورکوي، ریپابلیک دموکرات ته حق ورکوي. کنزرویټیو په لندن کې وګټي لیبر پارټي ته حق ورکوي؟ نه ورکوي، ګټلې ده. خو طالب درست دی د الیکشن د لارې نه ده ګټلې، خو دا خو د یو مبارزې په نتیجه کې راغلی دی، د یو انقلابي حرکت په نتیجه کې راغلی دی او د زور د لارې راغلی. نو دا ته څنګه ته وایې چې ته او دوی ورته هغه پیشنهادات کوي چې هغه د دیموکراسۍ په اصولو استوار دي. دوی د اسلامي قوانینو اصولو خبرې کوي، دوی د دیموکراسۍ خبرې نه کوي. نو په دې لحاظ باندې زه خو ستاسو موقف نه ردم چې موږ د نړۍ وړوکې شوې ده، موږ ټول یو وړوکي کلي کې اوسېږو او یو بل ته ضرورت لرو. خو که ماته د ملک د کلي زما د اولاد پوستونې چاړه ږدي او زما اولاد وژني نو زه خو د ملک ته خو بیا هغه حق نه ورکوم که نه. خپل اولاد بچول خو زما وظیفه ده که نه. چې ماته امریکا 6 میاشتې شو مړه ځوروي او زما پوستونې چاړه ایښې ده چې ته به فلان کلبي و احمد به منې که نه که د هغې نه نه پېژنم. زه خو د خدای نه غواړم چې دا په یوکراین کې مصروف شي او زه ترې نه ازاده شم او زه وشم کولی چې خپله پالیسي او نظام جوړ کړم. دننه نظام هم باید طالبان جوړ کړي او بیروني نظام. اوس راځم دې ټکي ته چې خبره ستاسو دا خبره یو بل ټکی پکې و چې تاسو ویل چې نظام باندې زه وایم چې دغه نظام لپاره تاسو ویل چې څومره زر یې جوړ کړي څومره زر چې دوی لویه جرګه راوغواړي زما په نظر دا به ټول نه مثبت کاري. دا به ډېر ښایي چې لویه جرګه راشي دا لوی غټ مسایل چې دي چې قانون اساسي مسله ده، د حکومت د نوعیت شکل دی، بانکداري ده، ښځه ده، بیرغ دی،
دا ټول مسایل یو ځل په حل کی او د خلکو مشروعیت هم ترلاسه کړي او دنیا ته وایي چې دغه لویه جرګه د افغانستان استازیتوب وکړو، موږ ته دغه مشروعیت راکړه، دغه زموږ پس د دې ملي بیرغ دی، دغه زموږ قانون اساسي دی، دغه طرز د نظام به موږ لرو او دغه او پس د هغې نه خپله نوې کابینه هم جوړه کړي او کابینه کې بیروني نور کسان هم را شامل کړي او بسم الله ووایي او یو نوی نظام د افغانستان باندې دې کار وکړي او کار شروع کړي. زه ستاسو دا خبره سل په سلو کې تاییدوم، دا ډېره ښه خبره ده. د دې خبرې وړاندیز د طالبانو د کابل د سقوط درېیمه یا څلورمه ورځ چې ذبیح الله مجاهد چې خپل هغه اولینې خبرې وکړې چې ویل عفو عمومي ده، نو ما په فیسبوک کې ولیکل چې د عفو عمومي صلاحیت کله لري؟ تا د خاینین ټولو بخل، تا د غاصبین دي ټولو بخل، دا خو ستا کار نه دی. اما ما ورته دا پیشنهاد په هغه وخت کې کړی چې د لویې جرګه د ټولو مشکلاتو حل، زه دا تاییدوم. دا ډېره ښه خبره ده، ځکه اوس هر ورځ د طالبانو د ټیټو ټیټو صفوفو نه داسې شی نه راوځي چې غونډ ولس ورسره خفه دی. مثلا دا د بیرغ مسله چې په خوست کې راپورته شوه، دا ډېره لویه موضوع ده. دا که د دې مخنیوی ونه شي او د ملي بیرغ لپاره احترام ونه شي، دا خو ډېر زیات نور مشکلات د دې شاته پټ دي، هغه به ټول راڅرګند شي او دې ته به مشکلات حل شي. دا یوه خبره. مثلا د کورونو تالاشي په اصلیت کې چې وګورې یو کار دی چې هر څوک حق لري چې د خپل ځان د حفاظت لپاره بعضې کارونه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان د ټول ملت مسؤول دی. دا ټول ملت چې دی دوی مسؤلیت لري په غاړه، ځکه دوی د حکومت هغه مزي د دوی په لاس کې دي او دوی باید دا ملت وساتي. د ملت د ساتنې لپاره دوی مجبور دي چې دغسې یو کار وکړي، تالاشي وکړي. ځکه د دوی سره خو دا راپورونه شته چې دا اسلحه چېرته ده، په دې دوی ښه پوهېږي. خو هغه ورځ یو کور نه یې اووه ټانکه راویستل او دا ما واورېده په خبرونو کې. نه عکسونه یې ورته واچول، یو کور نه اووه ټانکه دي، په څومره راکټونه دي، څومره داشکي دي. نو یې خپله ویلې وي چې دا قمنداني امنیه وه، دا کوم فرقه وه یا دا کور و. او بیا د فرضاً تاسو وګورئ د ملا ترخیل د کور نه څومره شی راووته. دا ملا نه و، سمه بلا وه. یو اژدهارو څومره دی د خدای دین خرڅ که، څومره قرآن یې خرڅ که او څومره په دې سر باندې دا پیسې و. دا ملا ته ګوره او دې زرې موټرونو ته ګوره او دې ټانکونو ته ګوره او دې اسلحې ته ګوره او دې جنایت ته ګوره. زما په نظر چې څنګه دا زموږ اسلامي امارت د اسلامي شرعي قوانین په نورو تطبیقوي، زما په نظر په ملا ترخیل دې تطبیق کړي چې دنیا موږ ګوري چې ملایان خپل په ملا باندې شریعت تطبیقوي، تنها په نور خلکو یې نه تطبیقوي. او دا سړی باید راوغوښتل شي، محاکمه شي او په دار وځړول شي دا جنایتکار. زما په نظر دغه د پراخ بنسټه باندې دغه خبره خو کافي وکړلې. زه غواړم بعضې نور مهم ټکي چې دغه اونۍ کې مخې ته راغلي دي په هغې باندې مو اشاره ولرو او خپل هغه نظر پرې باندې ورکړو که ستاسو اجازه وي. زه دغلته غواړم په دغه یوه مسله باندې زه پوښتنه کومه، دا موضوع ماته لږه ګونګه ده. سوال دا دی چې دغه شپو ورځو کې چې موږ ګورو دا د پاکستان سفیر په هر ځای کې زه نه پوهېږم دا دعوت کېږي که په خپل سر روان دی؟ همدغه موضوع غوښتله چې ځکه مې اجازه تاسو اکاډمي کې دی ناست دی، په هوټل کې دی ناست دی، په هر ځای کې دی ناست دی، دا څنګه ده؟ ته په دغه باب باندې لږه رڼا واچوه فاطمي صاحب. زه د هغې پسې دغه یو ویډیو د دا لټوم، دا خیم تاسو ته به په دې باندې به ډېر بحث وکړو. دا کوم کارونه چې د شروع کړي دي، دا ناستې ولاړې چې په کابل کې کوي، دا چې فرضاً بهر ځي خلکو سره کینی، دا د ډیپلوماتیک د نورم نه کاملا وتې خبر ده. دلته باید څو ټکو ته د خلکو توجه راوبلم. اول خو دا دی چې افغانستان د پاکستان په ذریعه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یعنی کاملا رسمیت پیژندنه چې ډي جوړ رسمیت پیژندنه ورته وایي، دا د دې دواړو خواړو ترمنځ لا نه ده شوې. د ډیفیکټو په سطحه باندې یعنی نامکمله رسمیت پیژندنې په سطحه کې پاکستان د افغانستان قونسلران او د افغانستان د دویمې سطحې ډیپلوماتان منلي دي. د ډیپلوماتیک روابطو په اصولو سره کوم سطح روابط چې تاسو سره مملکت ساتي ته به هماغه روابطو سره ساتي.
نو زمونږ سفیر په پاکستان کې نشته دی. زه نه پوهېږم د دوی سفیر ولې په افغانستان کې شته، ځکه دوی موږ په رسمیت نه پېژني چې موږ دوی سفیر موږ ته مقرر شوی راغلی. نو څومره چې زر کېدلی شي باید د افغانستان اسلامي امارت دا سفیر بیرته ورته ولیږي او ورته ووایي چې تر څو سفارتونو لیول باندې رسمیت پېژندنه نه شوي، د کوم لیول روابط چې موږ سره لرئ، زموږ قونسلران دي، د قونسلر د لیول څه نفر دې راواستوه. بله خبره دا ده که سفیر د دې کابل کې دی، سفیران په یو مملکت کې د هغې مملکت خاص استازي دي، د هغې د دولت استازیتوب کوي، یعنې د رئیس جمهور استازیتوب کوي، او هغه رئیس جمهور د نماینده په حیثیت باندې یا د هغې دولت په نماینده په حیثیت باندې د دولت سره، یعنې د سفیر ګوري رئیس جمهور سره ناسته کوي، صدر اعظم د حکومت سره ناسته کوي او کوم امور مخکې وړي هغه د وزارت خارجه په تاریخ دغه مخکې وړي. دی که چېرته کوم چا سره ځي کیني، نو کوم ګوند سره مشر سره کیني، هغه د وزارت خارجه نه اجازه غواړي. که دی د زما پایتخت نه بهر وځي، کوم دا اوس فرضاً یو سفیر په کاناډا کې د پایتخت د کاناډا نه کوم بل ایالت ته، تورنټو نه انټریا ته ځي یا بل ځای ته ځي، دا باید اجازه واخلي. دا بې اجازې نشي تللی. دا مراوده ده په دنیا کې. اوس دی په بله ورځ جلال آباد ته تللی دی، بیا هلته دی فرضاً تللی دی د یوناما دفتر ته هم تللی دی، دی بیا هلته یو بل دفتر دی هلته هم تللی دی. دا چې ما ولیدل معذرت غواړم، ما ته دا خبره رایاده شوه، دا خو د هند برطانوي وایسرای خو نه دی، دا په کوم حیثیت دا کار کوي؟ ځکه دا صلاحیت او دا حق نه لري. دا خو دا مشکلات کافي زیات دي او دا فعالیتونه شروع کړي کابل کې د هر چا سره ناستې کوي، حتی د هغه کسانو سره چې هغه سیاسي کسان نه دي دی ناسته کوي. 4 میاشتې مخکې یا 5 میاشتې مخکې طالبان تازه راغلي او قاري صاحب حمدالله نعماني چې دا زما د تیر حکومت د طالبان نه زما په حساب آشنا او ملګری و او د په هغه وخت کې وزیر د تحصیلات عالي و. نو دلته چې د حکومت کې چې راغی د کابل ښاروال مقرر، نو مبارکي و دا هم سره وکړله او بېرته یعنې خوښ شو چې په خیر راغلی او په راغلاست دا سره هغه روابط هم سره دا کړل. یو څو ورځې بعد چې ګورم دی سفیر د پاکستان سره ولیدل، نو ما دفعتاً ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې قاري صاحب زه په دې پوه نه شم تا دې سړي سره په کوم حیثیت ولیدل؟ په دې ته سیاسي سړی نه یې، ته ښاروال د کابل یې او ښاروال ملکي پوست دی، دا سیاسي پوست نه دی. او د دنیا چې څومره ښاروالان دي، که دا د نیویارک میر دی، که دا د پاریس میر دی، که دا د لندن، تاسو تاریخ کې وګورئ دی کوم سفیر سره کتلي، دی سفیران سره نه ګوري. دی خپل د ښار په آبادۍ کې کار کوي، دی د خپل ښار سیستم جوړوي، د قانون لاندې کارویګانې کوي. دی سیاسي خلک نه دي، دی نه په سیاست کې ګوتې هم نه وهي، دی سیاست کې دخالت هم نه کوي. دا د خلکو خدمتګاران او د خلکو د جوړونې او آبادانۍ او د قانون د تطبیق لپاره دی عمل کوي. تا دا کار په څه دغه وکړ؟ دی په دې ټکي زما نه خفه شو، خپل ارتباطات ما سره قطع کړل. ما ورته ولیکل چې که ته په دې خفه کېږي، نو زه خو د افغانستان د خاورې نه، د افغانستان د هغې نه، چې ما ته خو هېڅ لوی ارزښت نه لري، ما ته خو اوله چې دا زما خپل خاوره ده. نو پاکستان سفیر سره ته په کوم حیثیت ګورې؟ بیا ولې ورسره ګورې؟ او بیا د هغې نه یو میاشت بعد ته د لوی ښاروالۍ نه ګورې، دفعتاً وزیر کېږي. دا سوالونه پېښوي چې پاکستان ته افغانستان کې څومره لاره لري، څومره لاس لري، چې ته نن هغې سره ګورې او بله ورځ ته وزیر کېږي. نو دا خو د خفګان ځای دی، ځکه چې مونږ د ایجنټانو، مونږ د لاسپوسو، مونږ د غلامانو خلاف وو. مونږ خو داسې بېرته دوباره یو بل غلام او بل لاسپوسی، که مونږ د امریکا لاسپوسي ونه کړو بیا د پاکستان کوله خو بیا د هغې هم باید کړی وی. بادار د دنیا و، پیسې یې درلودله، اردو یې درلودله، قدرت یې درلوده، شان و جلال یې درلوده. اوس هم ورپسې منډه وهي چې مونږ په رسمیت وپېژنه. نو د پاکستان نه خو زر دفعه هغه بهتره و. نو پاکستان ته بیا نو ولې مونږ تن ورکړو؟ دا د افسوس او د خفګان ځای دی. نو د ده لپاره د دې سړي دا ناستې ولاړې بالکل خلاف د مراودې د ډیپلوماسۍ دي. زما په نظر د ده په مقابل کې ټول افغانانو عکس العمل ښودلی دی او ټول خلک پرې خفه دي. او د اسلامي امارت او بالخصوص د نګران وزیر خارجه محترم
امیر خان متقي نه زموږ دا هیله ده چې دی باید د وزارت ته راوغواړي او دنه پوښتنه وشي چې دی دا کارونه ولې کوي او که چېرته دی د دې کارونه لاس نه اخلي دی د اخراج کړلی شي او پاکستان نه د هماغه لیول نماینده دې راوغوښتل شي چې کوم لیول افغانستان ته تر څو چې د دواړو مملکتونو رسمي پېژندنه نه شي وي یعنې د ډیفاکټو حالت نه موږ ډیجور ته نه تللی دا مکمله رسمیت نه په کمل ته نه تللی اوسي نو دغه لړۍ دې ودرول شي دا د افغانستان د خلکو په روان باندې بد تاثیر لري دا خلک ښه نه ګڼي او دا سړی داسې ګرځي لکه یو وایسرای غوندې او افغانانو د انګلیس وایسرای وهلی دی د روسیې وهلی د امریکې وهلی د پاکستان خو موږ ښکاره ویلي چې دا غلام ابن غلام د ابن غلام هغه امریکا چې موږ په څپېړه وهلې ده هغه دا د هغې امریکا خپې مچي کوي او د هغې غلامۍ ته ناست دی نن هم په سترګې په لاره دی چې بایډن به ورته کله زنګ وهي نو موږ خو الحمدلله د هغې نه یو نو زما په نظر دا د دې شي مخنیوی دي دا سړی دی باید وچړل شي استاد توضیحات مې اورېدل ډېر په ځای توضیحات و دا د غونډ افغانستان د خلکو غوښتنه همدغه شی ده او زه یو ټکی بل هم پاکستانیانو په دې ورځو کې کړی دی که ستاسو اجازې په هغې مې یو نظر اچوم دغه څو ورځې مخکې هندوستان یو 50,000 ټنه مواد خوراکي کومک وکړل او هغه افغانستان ته راغلل سره دیم چې دا یو نیم 2 میاشتې د پاکستان په سرحد کې ولاړ و پاکستان لاره نه ورکوله خو د هغې باوجود هم چې راورسېدل ډېر ښایسته ډېر صفا مواد رښتیا د اخلاص نه ډک مواد و د ده نه 2-3 ورځې بعد بالمثل یو عمل پاکستانیانو وکړو او بله ورځ یو کس د دی راغی یو 100 ټنه 4 که 15 ټنه مواد یې چې راوړل د دا غنم ټول زاړه غنم دي موریانې خوړلي دي حتی کابل خلکو نه سره چې کوم ځای کې ما بعضو خبرې وکړې هغې ویلې چې دا دغې ته پرندو ته هم چې واچول شي مرغان هم نه خوري دا دونه خراب شوي دي زهري شوي دي او دا کار دی موږ سره اوس نه کوي پاکستان دا خو یو تحقیر دی چې دی کوي دا د افغانستان خلکو ته په سپکه سترګه لیدلي دي چې ته داسې یو شی رالېږي چې ته ښه پوهېږي دا ګنده شوی دی د کاره وتی دی په ټول د جهاد کې نه پوهېږم خادم صاحب تاسو به هلته نه وئ خو موږ په مهاجرت کې هلته وو د دنیا نه چې کوم کومکونه راتلل د امریکایي غنم سپین غنم ډېر ښایسته غنم او د پاکستان غنم لږ زیړ غنم دی نو دوی به دا سپین غنم اخیستل او خپل دغه ګنده غنم به یې په افغانانو ته ورکول کومه اسلحه به چې نه وي د چین نه او د مصر نه او د امریکایانو به راوړله هغه اسلحه به دوی خپل ډیپو کوله هغه پخوانۍ 50 کلنه زړه اسلحه چې وه هغه به یې راایستله هغه به یې مجاهدینو ته ورکوله کمپلې هغه کمپلې چې اوس د دنیا کې چینایانو مروج شوي ده فلافي نرمې کمپلې دا کمپلې به مهاجرینو ته راتللې دا کمپلې چا په سترګو مو نه لیدلې د دې هغه مډ وهلې خرابې کمپلې لکه کتو غوندې چې په خرو اچول کېږي دا به یې مهاجرو ته ورکولې نو پاکستان دغه مرداره لوبه په تېرو 40 کالو کې افغانستان سره کړې ده او اوس هم دا ادامه لري زما هیله دا ده چې اسلامي امارت دغه غنم بېرته ویسي د تورخم په باډر کوټ کې د دنیا میډیا ورته راوغواړي او دا پاکستانیان ورته راوغواړي او د دې په مخ کې پټرول پرې واچوي او اور ورته ورته کړي چې پاکستان نور ژوند کې داسې یو کار ونه کړي موږ ته په دې سترګه نور ونه ګوري دا غیر انساني یو عمل دی دا ډېر په ټیټه کتل دي او څنګه چې ګوري دغسې به ورته کتل کېږي دا په افغانانو بده لګېدلې ده دغه څو ورځې همدغې باندې بحثونه روان دي په سپیس کې او په فیسبوک کې او په ټول ځایونو کې او ټول خلک غواړي چې دا یا په سپین بولدک په باډر باندې یا د تورخم په باډر باندې دا غنم باید بار کړلی شي او پټرول پرې واچول شي او اور ورته کړلی شي نو دا موضوع ډېره ضروري وه دا مې هم تاسو سره ډېره مهرباني او بله موضوع بل هم دا ما غوښته ده په هغې باندې یو څه ډېره لنډه تبصره پرې کوم بیا یو ویډیو د ما سره هغه تاسو ته ښیم هیله من یم چې په هغې باندې ستاسو نظر واخلم ما په خپله دغه ویډیو نه ده لیدلې بلکې بعضې دوستانو کتلې ده چې په ننګرهار کې دا د شوکانې د فابریکو تاجران ټول راټول شوي او یو پاکستانی چې پاکستان نه راغلی د هغې په سر باندې هلته لونګۍ ایښي د پګړۍ ورته وهلې ده او د خوشحال بابا خبره ده وایي چې د دستار سرونه ډېر دي د دستار سړي په شمار دي دا لونګۍ دومره مه تحقیروئ چې تاسې د پنجاب په سر باندې ږدئ دا سړی همدغه سفیر د پاکستان دی چې پرون ابوالورا جلالاباد ته تللی او دوی دا لونګۍ ورته په سروله او د خدای قدرت ته وګورئ دا لونګۍ د ده د سر نه ولوېدله نو دا هر سر خو لونګۍ نشي ټینګولی نه دلته د خدای حکمت و چې دا زموږ شمله ده دا زموږ عزت دی د داسې بې عزتو خلکو په سر باید کېنښودلی شي زما د دې خبرې په تذکر کې یو شی زما هدف دی هغه هدف مې دا دی چې موږ هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې
ټول یو د بل سره سینکرونایز نه یو، موږ هم فکر نه یو. حکومت تر قیامته پورې تا ته هر څه نشي کولی، ملت باید د حکومت سره ځان هم فکر کړي. زما دا خبره ده، اخري بنیادي خبر مې په دې کې ده چې څو ملت او حکومت دواړه یو د بل سره هم فکر نه اوسي، دغسې اشتباهات ورته نه کېږي. زما یو تاجر د یو 50,000 یا د 20,000 ډالرو دپاره زما تاج، زما تاریخي تاج د 6,000 د 10,000 کالو تاریخي تاج یو پنجابي په سر باندې دی. زه خو یې نه پېژنم چې دا پنجابی څوک دی، که سفیر دی کوم خاندان نه دی، کوم سړی دی، څنګه دی. کلپ یې ما هم لیدلی دی، دا کله چې لونګۍ ورته په سر وي دا د سر نه لوېږي، بیا دې بېرته هوا کې نیسي بیا دوباره ویډیو ته راځم. زمونږ وخت هم پوره دی، ډېر کم پاتې دی. یو دغسې به دا ویډیو نیسي او ستاسو نه به یو څه خبرې پکې واورم. هغه ځکه چې په دې خبره باندې جهان ټول خفه شو، خلک پې خفه شو، افغانان پې خفه شو. بعضې کسانو حتی افغانانو په دې باندې ګمان نه کوم ډېر عکس العمل ونه ښودم، بلکې اکثره غربیانو په ده باندې ډېر سخت عکس العمل وښودم. هغه ویډیو دا ده، کوشش کوم چې وشي چې تاسو یې وګورئ. Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too. Well, obviously, not carefully enough, because clearly your racism is showing there. Isn't it? This is what these outlets, complain Fox News, do. You scratch the surface, though, and you see they're all the same. Ukraine's a civilized country, meaning it's a white country. It's not a brown country with brown people in, like Afghanistan or Iraq or any of those other countries that have been in conflict for decades. And why have those countries been in conflict, by the way? Oh, yes, that's right, because your country has been bombing the crap out of them in wars, unconstitutional, illegal wars, based on lies. Let me know what you think about this in the comments below, because I am really starting to understand that this conflict between Russia and Ukraine is exposing a hell of a lot of hypocrisy in our Western media, especially considering their silence on the wars. دا ویډیو تاسو ولیده، دغه د خلکو ولیده، د دنیا ډیرو خلکو کتلې ده. دې سړي د افغانانو د حیثیت او د عزت دفاع وکړه. ډیره ښه خبره کوي چې افغانان خو تاسو دا څو کلونه بمبارد لاندې نیولي دي او غیر قانوني جنګ سره مخامخ کړي دي، او تاسو د یوکراین په مقابل کې وایي چې یوکراین یو متمدنه جامعه ده، او دغه دوه عراق او افغانستان چې دا خو د خټو کورونه لري او قلاګانې دي، غیر متمدن خلک دا چار څومره بمبارده فرق نه کوي. خو د یوکراین په حصه کې د پام اوسه. نو دغه خپله په دې خبره باندې سخت عصباني و، ما بله هېڅ لاره نه لرله. په همدې خاطر منتظر وم چې ودرې زما خپل پروګرام راشي، بیا په دې باندې خبرې کوو. او حیران یم چې افغانانو ولې د دې په مقابل کې په یو شکل د اشکالو باندې خپل دغه نفرت ښکاره نه کړه. د دې په مقابل یو بله ویډیو هم ده، هغه د وایټ سپریمسي پکې ښکاري، هغه په انګلیسي کې ورته وایي وایټ سپریمسي. دا ټول پکې هماغه شی ده، ځکه دا سړی ورته اشاره کوي. نو زه غواړم چې د ټول افغانانو نمایندګي خو موږ نشو کولی، حتی دا د خپل زړه درد خو د دې ویډیو په مقابل کې سړی ښکاره کړي. ستاسو خبرې اورم فاطمه صاحب. تاسو دا ویډیو که ما بیا بله ویډیو دا کړې، یو فرانسوی دی چې هغه وایي چې دا خو عراق او افغانستان نه دی، فکر کوم فلسطین نوم اخلي، فلسطین او عراق او افغانستان نه دی، دا یوکراین دی. نو هلته دې ښکاره دا ښکاره کوي چې یوکراین دی. یوکراین یعنې دا موږ انسانان یو، دا نور انسانان نه دي. یعنی دلته دوی د اولې طبقې او د طبقې دویمې طبقې یو خطاب کوي. حتی داسې سړی ته نه برداشت کوي چې دا خو انسانان دي، هلته خو انسان نه دی، یعنی حیوان دی. نو دا دوی هغه څنګه چې دغه دویم نفر چې دا وویل چې د دوی دا تبعیضي دغه دی، دوی د چیرې نه دا پرده راکوزوي او دوی دا چیرې افشا کوي. دا واقعیت دی چې د دوی نه دې جنګ اوس تاسو وګورئ. پرون زه په یو سپیس کې وم، په هغې کې ټول د انګلیسانو او اروپایانو امریکایانو دوی د ژورنالستانو په حساب د تکنوکراتانو او سیاستمداران اوس هم روان دي، همدا اوس داسې هم روان دي. 2,500 کسان پکې وو. پرون 4 بجې مازدیګر شروع شوی، 1 بجې شپې چې لاړم بیا هم چالان و.
زه پکې ننوتلم ما غوښتل چې پکې خبرې وکړم خو دومره کسان پکې ډېر وو چې موقع پکې نه پیدا کېده نن هم پکې ننوتم خو خبرې مې د دوی کم از کم 15 ساعته واورېدلې او ولې مې واورېدې لپاره د ده مې واورېد چې دوی وایي څه دوی ګورئ دا 30 کاله دوی تجاوزونه وکړل دا کوم تجاوز چې اوس په یوکراین شوی دی موږ تاسو افغانان چون خپله د تجاوز په حساب ستم ځپلي یاستو موږ تاسو هېڅ تجاوز نه خوښوو څنګه د روسیې تجاوز نه موږ مقاومت وکړو د امریکې سره همداسې په بل چا باندې تجاوز نه خوښوو مګر هم آیا امریکې دا 30 کاله تجاوزونه ونه کړل په ټوله اسلامي نړۍ باندې تجاوز ونه کړ چې نن دوی په یوکراین د تجاوز باندې راغلي د حقوق بشر مدافعین شوي دي نن د هغې نه دفاع کوي نن ټوله ورځ میډیا د دوی نښتې ده چې کوم ځای کې چې چاته دا شی رسېدلی دی دا خو دوی د خلاف د قانون د ملل متحد تاسو کوم قانون د ملل متحد تطبیق کړی دی تاسو عراق د قانون د ملل متحد لاندې راغلی تاسو افغانستان د قانون د ملل متحد لاندې راغلی تاسو د اجازه درکړل شوله کوم ریزولوشن پاس شو تاسو چې راغلی تاسو کوم جنایتونه کړل تاسو د ټولو بمونو مور هم په افغانستان کې استعمال نه کړله په هغه وخت کې ستاسو انسانیت چېرته تللی و نو خبره دا ده چې دوی اوس لګیا دي دنیا ته د دې شي تبلیغ کوي او دا کوي او دا ښه ده چې دوی چېرې دا کېږي چې دا زمونږ تاسو غوندې کسان چې مونږ په میډیا کې وایي چې واز برای خو دا حقوق بشر چې امریکایان وایي دا دروغ وایي دی که دوی رښتیا ویلی نو دا جمله ما ته هېڅکله نه استعمالوله چې دا خو عراق او افغانستان او فلسطین نه دی ځکه چې حقوق بشر کې خو بیا ټول یو دي په بله ورځ نه پوهېږم تاسو به زما هغه سپیچ اورېدلی که نه هغه مظاهره چې د امریکې د سفارت په هغې کې په د اخره کې زه وایم زما خبره دا ده چې آیا زما او ستا په وجود کې وینه فرق لري ستا وجود کې د آدم وینه ده زما په وجود کې کوم بله وینه ده وینه خو یوه وینه ده نو څنګه زما د وینې قیمت کم دی او ستا د وینې قیمت اوچت دی دا په هغه اخر د سپیچ کې زه وایم نو خبره دا ده چې دوی ته عملا همداسې ده زما او ستا اوس دی چې په افغانستان کې به یو نفر مړ شو دوی خو $10 هم نه ورکول تر هغه به چې ځینې شور مشور به چې اوچت شو نو دوی به بیا 1000 نفر ولېږه بیا یو پاکټ کې به $2000 واچول در حالی چې د لاکربې په تیاره کې فی نفر څه کم $100 میلیون واخیستل اوس چې دا 3.5 میلیونه $د 9/11 ته ورکړي دي 3.5 فامیل ته هر فامیل ته $1 میلیون رسیږي نو که په دې حساب ونیسي افغانستان 8.5 لکه شهیدان دي په دې جنګ کې او څومره معیوبین دي نو 1 میلیون دا حساب که څومره شی ته جوړېږي او که د لاکربې په حساب سره ونیسي خو دا حساب امریکا ورکولی هم نشي دونه ډېر شی ته جوړېږي نو د دوی د حقوق بشر دا بعضې خلک دي چې په دې قایل دي چې دا حقوق بشر دا حقوق بشر ګورئ موږ تاسو سره دوی خپل د قانون په حساب باندې دلته اروپا کې امریکا کې دوی ښه روش کوي لپاره دي چې دوی خپل قانون په خپل خاوره کې نه غواړي مات کړي آیا همدا روش موږ تاسو سره بیرون کې کوي همدغه روش عین روش موږ تاسو سره په افغانستان او پاکستان کې کوي نه کوي هرګز نه کوي ځکه دوی پوهېږي هلته زما قانون نشته هسې هغه بې قانونه خاورې دي هلته د انسانیت دغه نشته خپله ورانۍ کوي او دوی به خلکو ته پیسې ورکولې او خلک به وژل کېدل او دوی به بېرته ویلې چې دا خو اسلام دی او دا خو خونخواره خلک دي هم به دین درته بدناموه او هم به انسان درته بدناموه زه یوه خبره کولی شم دا خبره زه د افغانستان د تاریخ په شهادت باندې د ټولو افغانانو په نمایندګۍ کوم هیڅ افغان په دنیا کې نه غواړي چې حتی یوه مرغۍ دې ووژل شي انسان خو پرېږده چې د هر ځمکې انسان که دا د یوکراین بنده دی که د پولنډ دی که د بل دی که د بل دی دا د افغانانو نیچر دی دا د افغانانو هغه بنیادي دغه ده دی په جین کې ده موږ متعارض خلک نه یو په تاریخ کې نه وو هیڅ وخت نه وو بیا به هم نه یو موږ سوله غوښتونکي هر وخت په دې خاوره باندې تعرض شوی دی هر وخت په دې خاوره باندې تهاجمونه شوي د دې خاورو خلکو خپله دفاع کړې ده د خپل ځان نه دا دفاع یې خپله کړې بله ډېره بده موضوع چې په دې تېره هفته کې راغله هغه د پولنډ د خوا نه وشو چې تورپوستي څه ورته وایي دا زموږ ستاسو غوندې غنمرنګه د شرق خلک دا خلک دا یې پرې نه ښوده چې پولنډ ته داخل شي دا قابل د اندېښنې ده زما اندېښنه په دې کې دا ده چې جهان کومه خواته روان دی اوس چېرته ځو دا ګلوبل ویلج چې دی ورته وایي دا ګلوبل ویلج دی اوس چېرته وړي په دې حرکاتو باندې بیا د هټلر زمانه راولي که دې انرژي درلودلی دی وخته دا کار کوو
یوازینی شی چې د اروپا مخه نیولې ده هغه د ضرورت د انرژي د روسیې ته دی. د ځکه خو کدا او دا ما چې تاسو د سپیس کې چې زوم یو موضوع باندې بحث کې دام داو چې ژمه تیر شي او زموږ ضرورت د ګیس کم شي بیا به موږ د روسیې سره ګورو. یعنی دومره موقع طلب خلک هم دي، دومره اپورچونیست هم دي چې اوس په دې غلي استو چې ژمه د په اروپا کې او ګیس ته ضرورت دی، نو موږ د امریکا چې موږ د دې نه په دې مارچ نه بعد ووتلو بیا به موږ روسیې سره ګورو. زه په دغه عمل باندې چې دا تیر هفته کې تکرار شوی اوس هم تورپوستي او دا غیر سپین پوستي خلک د پولند په سرحدونو کې پراته دي په همدې یخنۍ کې، هیڅ نوع کومک هم ورسره نه کیږي او دا ټول ته پراته دي، د انتظار دي چې یو ټرین پیدا شي او شی پیدا شي چې دغه حالت نه دی وځي. دغه ټوله دنیا پې خاموشه ده، هیڅ چا په اعتراض ونه کړ په پولند باندې، دغه امریکې په اعتراض ونه کړ، جرمن خادم صاحب مشکل هم دلته ولې دا بندگان نه دي، دا د خدای بندگان نه دي، دا انسانان نه دي. خادم صاحب مشکل هم دلته دی. دا 20 کاله ګور امریکایان په هر کور باندې نوتل او تالاشي به کوله او سړي به وړل، ښځې به وژلې، کورونه به دل والله که چا غږ کړی چې حقوق بشر پایمال شو دا ولې په دې کور نه نوتل. نن چې طالب زی لپاره او ثبوت یې کړل چې څومره شی لاسته راغی چې وګورئ دا خلاف د قانون دی. چې ونه پوښتنه وکړي کوم قانون ته ماته قانون وښیه، کوم قانون دی چې د هغې خلاف هر دنیا دغه تاسو په امریکا کې څخه د امریکا خو یو قانون لري چې هغې اسلحه اجازه ورکړي چې خلک اسلحه ساتلی شي. په اروپا کې انګلستان کې تاسو د غټه چاړه هم نشئ ساتلی، اسلحه خو پرېږدئ چاړه هم نشئ ساتلی. چې خبر شي درپسې پولیس راځي. دغه امن چې په اروپا کې دی علت هم دا دی که دوی دلته دا کار کوي دا خو ډېر ښه خبره ده چې امن دی، که طالب دا کار هلته کوي دا غلط کار دی. ولې غلط کار دی؟ هغه دولت نه دی، هغه مسؤلیت نه لري. دغه ټانکونه چې پرون ابل د یو کور نه په کابل کې اوزي امنیتي دوی کې راووتل، آیا دا چا ساتلي وو؟ کومې ورځې ته یې ساتلي وو؟ دا شکې به بم په سر کې ښودلې او خلک به پرې وژل کېدل، دا ټانکونه به کومه ورځ راوتل خلک به پرې وژل کېدل، دا راکېټونه خو ښه شو چې راټول یې کړل که نه. دغه باندې امن راځي. دنیا ډبل سټنډرډ ده او تاسو چې ویلې دا تورپوست سره دغه عمل شوی دی دا زشت عمل دی، دا غیر انساني عمل دی او ښه ده چې دنیا د دې دا څنګه دا ستاسو کلیپ چې دا دویم سړي چې وویلې چې ښه ده چې دی د چیرو نه دا پوټکی راکوز شي او دنیا وپېژني چې دا نقابونه لري شي او د دوی د هیومن رایټ د دروغین ادعا لاندې د دوی دا چیرې راوځي چې دوی حقیقت چې څه دي. دوی دا شیان دا واقعیت نه لري. په خدای که د دې هغه د حقیقت حقیقت ولري والله که دې طرف منځټ حقیقت ولري والله که دې دا ترهګریز جنګ نه دی، دا کاملا یو دروغ دی. کله چې روسیې په سوریه کې شروع وکړله او داعش وهل شروع کړه امریکا زر بچ کړل ویسته دی. زه یوه لنډه قصه کوم فاطمي صاحب زمونږ وخت پوره شوی د څو دقیقې تیر شو د خپل وخت نه بخښنه غواړم بس همدا خبرې خپل وکړئ. اخري خبرې مې دي. یو وخت ما سره یو چا خبرې کولې او ما ته یې وویل چې افغانستان خو ډېر غني مملکت دی، ډېر معادن لري. ما ویل هو ځکه ډېر معادن لري، نو ستا پکې څه کار دی؟ ویل هغې خو موږ شریک یو. ما ته پکې څنګه شریک یې؟ و دا معادن او دغه کې چې دی دا خو د ټول انسانانو په منځ کې شریک دی. ما زه ستا شراکت په دواړو سترګو منم، په دې خپلو تیلو کې موږ شریک کړه. د دوی منټالیټي په تر دغه حده ده د دې خلکو. دوی د دنیا په ټول ثروت کې په هر ځای کې ځانونه شریک ګڼي. ما او تا د دین په نامه باندې، ما او تا د تعصب سره مخامخ کوي، ما او تا د تجارت په نامه باندې، ما او تا د دو د هغې په نامه باندې دغه عمر تعذیب او شکنجه کوي چې نور آخر خپل ځان ته د حقارت احساس کوو، واړه خپل ځان وړوکی ګورو په دنیا کې. دغه لوبه په موږ 40 کاله کې وشو، دا کار په موږ د تعصب اور په موږ کې دوی بل کړی دی. عزیز نعیم دی الله وبخي، هغه ژوندی و، ما ورسره یو ورځ په ټلیفون کې خبرې کولې، نو ما ته یو پوښتنه وکړه، ما ورسره مصاحبه کړې وه د خپل راډیو دپاره. نو ما ورنه پوښتنه وکړه، ما له استاد د تعصباتو په باب کې ستا څه نظر دی؟ دا څومره ډېر تعصبات دي، دا څنګه چل دی؟ ده وویل دا تعصب دلته دی، په افغانستان کې نشته په خلکو کې، دا په دې خارجي روشنفکرانو کې دا تعصبونه دي. دا تعصباتو تخم دغلته په روشنفکرانو کې وکړ،
د دې ځینه داخل د افغانستان ته ولېږه هلته پکې چا د خراسان چغې پورته کړې چا پکې د یو شي چغې پورته کړې چا د بل شي چغې پورته کړې او موږ په دغسې بې اتفاقۍ واچوو اوس خادم صاحب یو اخیری خبره زه مو د استاد خبرونه یو ټکی راته رایاد شو دی وی چې په افغانستان کې ګوره داعش سره تاسو ولې نه جنګېږي تاسو یادېږي هغه احمد شاه فرید په پاریس کې د ایفل ټاور لاندې ودرېده او ویل چې موږ د داعش سره حمله سیو دا ضد طالبانو دی هر هغه څوک چې طالبان موږ ورسره کېږو دی ولې هغه نفر ونه نیوه ولې بلې نه کړ هغه سړي اعلان وکړ چې داعش د طالب مخالف دی موږ هم د طالب مخالف یو داعش اکثریت تاجک دی موږ هم تاجکان یو داعش هم دغه د څه ورته خپل ځان ته بېل نظام جوړول غواړي موږ هم غواړو بس بنان زموږ د داعش سره څه تفاوت دی موږ به ټول د داعش طرفداران یو د داعش پلوي لاس باید ویل ورسره ورکړو لاس یو کوچ ولې موږ یې کوو پلوي کوو دا څه رقم دروغین اعلان دی چې ته افغانستان کې داعش لټوي د ایفل ټاور لاندې داعش والا نه نیسي دا به یو ټکی زما ذهن ته راغی تاسو سره شریک ډېره مهرباني زموږ وخت پوره دی او د خپل لیدونکو سره به خدای پاماني وکړو زموږ ډېرو درنو لیدونکو په هر ځای کې چې تاسو زموږ دغه خبرې اورېدلې دي تاسو د الله مل شي ډېره مننه کوم چې یو ساعت یو نیم ساعت هم زموږ سره وایي کورم ودان تر بلې اونۍ تاسو ټول په خدای سپارو د الله پاک نه یو ارامه اسوده پرمختللی یو موټی خپلواک افغانستان غواړو چې د هېڅ چا د تاثیر لاندې نه غیر د افغانانو د تاثیر لاندې او موږ له دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې موږ ټول قومونه زموږ ورونه دي او موږ باید د تعصباتو د نفاق د دې بیخ تر څو چې د وسې کېږي بیخونه باید ووهو او آینده افغانستان باید داسې افغانستان وي چې د ټولو مشترک کور وي هېڅوک په دې کې فرق ونه کړي چې زه پکې څوک یم ته پکې څوک الله دې زموږ د ټولو مل شي خدای پامان او تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم فاطمه سلطانه ډېره مننه کوم کور دې ودان سلامت خدای پامان الله دې مل شي الله دې مل شي